السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتي چینل ته ښه راغلاست. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د ډیجیټل انرژي مصرف میټر د مهمو معلوماتو د پیژندنې او پوهاوي په رابطه باندې ده. دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو دا ویډیو مسکیپ کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو د انرژي مصرف میټر سکرین ته. دوستانو لکه څنګه چې تاسو وینئ په هر یو ډیجیټل انرژي مصرف میټر باندې د سکرین څخه لاندې 15 عدده انډیکیټ لیټونه یعنی کوچنۍ اشارې نصب او کنیکشن شوي. دا د کومو فعالیتونو لپاره نصب او کنیکشن شوي دي. نو زه غواړم اول تاسو سره دا تشریح کوم او د دې نه وروسته بیا د سکرین د نمبرو په رابطه باندې مهم معلومات شریک کوم. نو راځو دوستانو د انرژي مصرف میټر کوچنیو اشارو ته. اوله اشاره دوستانو چې تاسو وینئ دا په هغه وخت کې آن کیږي کله چې انرژي مصرف میټر ته انپوټ پاور سپلای چې د دوستانو دا کنیکشن شي یعنی دې ته برق راشي. نو په دغه صورت کې دوستانو اوله اشاره چې دا لګیږي او موږ ته معلومات راکوي چې دلته برق چې دی د تراغلی دی او برق په میټر کې موجود. دوهمه اشاره په هغه صورت کې لګیږي کله چې د انپوټ ویرونه په آوټپوټ کې کنیکشن شي او د آوټپوټ ویرونه په انپوټ کې کنیکشن شي. نو دلته موږ ته خبر راکوي چې ویرونه چې دي دا غلط کنیکشن شوي دي او انرژي مصرف میټر په ریورس باندې روان دي. او درېمه اشاره په هغه صورت کې بلینکینګ کوي لګیږي او بندیږي کله چې زمونږ په انرژي مصرف میټر باندې لوډ برهاره فعال وي. نو په دې صورت کې چې دوستانو دا لګیږي او بندیږي موږ ته ښیي چې زمونږ په انرژي مصرف میټر باندې لوډ آن دی. او څلورمه اشاره په هغه صورت کې آن کیږي او لګیږي کله چې زمونږ نیوټرل ویر چې دی دا د سپلای څخه کټ شي. نو په دې صورت کې موږ ته دا خبرداری راکوي چې زمونږ نیوټرل ویر چې دی دا کټ شوی. او پنځمه اشاره په هغه صورت کې آن کیږي کله چې زمونږ په کور کې ګراونډینګ ویر موجود وي. نو دا اشاره موږ ته خبر راکوي چې په کور کې ګراونډینګ ویر چې دی دا موجود دی او که چیرې موجود نه وي نو دا آف. اوس راځو دوستانو د انرژي مصرف میټر او د سکرین ریډینګ نمبر ته. دوستانو د هر یو ډیجیټل انرژي مصرف میټر په سکرین باندې 15 قسمه ریډینګ نمبر چینج کیږي را چینج کیږي یعنی بدلیږي را بدلیږي. نو دوستانو راځو دغه 15 قسمه ریډینګ نمبر او مهمو معلوماتو ته. دوستانو کله چې تاسو خپل ډیجیټل انرژي مصرف میټر ته پاور سپلای کوي او دا آن کوي نو د آن کېدو څخه وروسته اول ستاسو د ډیجیټل انرژي مصرف میټر په سکرین باندې د ډیجیټل انرژي مصرف میټر سیریال نمبر شو کیږي. دوهم پوزیشن کې دوستانو د ډیجیټل انرژي مصرف میټر په سکرین باندې ټوټل کیلو واټ یعنی څومره مصرف چې تاسو دا اول نه تر اخره پورې کړی وي هغه شو کیږي. دریم پوزیشن کې دوستانو د 13 میاشت کیلو واټ چې تاسو څومره مصرف شوی وي هغه تاسو سره شو کیږي. په څلورم پوزیشن کې دوستانو چې څومره تاسو د جاری میاشت هغه کیلو واټ مصرف شوی وي هغه تاسو سره شو کوي. او په پنځم پوزیشن کې دوستانو چې څومره تاسو برحال لوډ یعنی واټ مصرف وي هغه شو کیږي. نو دوستانو دا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.